تازه او د خوشحالۍ خبر، افغان ځواکونو د پاکستانی پوځ جاسوس الوتکه وویشتله. خو چیرته او څنګه افغان ځواکونو څنګه میړانه او اتلولي وکړله، دلته له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغان ځواکونو د پاکستان جاسوس الوتکه ویشتلې ده. افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو هغه جاسوسي الوتکه ویشتلې او غورځولې ده چې په کونړ کې له ډیورند کرښې 800 متره د افغانستان خاورې ته راوښتې وه. د کونړ اوسیدونکی یو افغان خبریال بلال سروري وایي دغه الوتکه د سرکاڼو ولسوالۍ په پشت سیمه کې غورځول شوې ده. تر اوسه افغان حکومت او ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. اوس ځایي سرچینو او قومي مشرانو د الوتکې لوېدل تایید کړلي دي او وایي کله چې دغه الوتکه له ډیورند کرښې تر راوښتو وروسته وغورځېدله، د لومړنیو معلوماتو پر اساس دا جاسوسي الوتکه وه او له اجازې پرته د افغانستان خاورې ته داخل شوې وه. تر اوسه پاکستانی حکومت او افغان چارواکو د دې الوتکې په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که په دغه ویډیو باندې تاسو خوشحاله سوي نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.